د ګران پیر عباس احمد صاحب غزل دی ارشاد چې ځان نه خفا ځان ته غوسه یم ما وپېژنه، ځان نه خفا ځان ته غوسه یم ما وپېژنه، ځان نه خفا ځان ته غوسه یم ما وپېژنه، په چا چې ژوند بوج شي هغه یم ما وپېژنه. او خانجي دا شعر تاسو راغلی چې دا د نیمې لارې خلک دي په لار کې پرېږدي، چې دا د نیمې لارې خلک دي په لار کې پرېږدي، چې دا د نیمې لارې خلک دي په لار کې پرېږدي، بس صرف زه به در سره یم ما وپېژنه. او د ګړۍ ټک ټک کې د ساه د تلو راتلو آواز یم، د ګړۍ ټک ټک کې د ساه د تلو راتلو آواز یم، د انتظار اخري شپه یم ما وپېژنه. زبردست. مننه. او زه کله کله د شیطان د حده هم تیر شم، زه کله کله د شیطان د حده هم تیر شم، زه کله کله فرشته یم ما وپېژنه. او ستا هر دروغ به مې منل لکه رښتیا خبرې، ستا هر دروغ به مې منل لکه رښتیا خبرې، نوم مې عباس دی ډېر ساده یم ما وپېژنه. زبردست.